په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې د لیلة القدر د شپې څه علامات راغلي دي. یو په هغه علامات کې دا ده چې دغه د لیلة القدر شپه به ډیره روښانه وي، یعنی په دغه شپه به اسمان ډیر روښانه وي، د ستوري به ډیر صفا ښکاره کیږي او هغه کوچني ستوري به هم زیات روښانه معلومیږي. دوهمه علامه یې دا ده دغه شپه به معتدله شپه وي، نه به زیاته ګرمي نه به زیات یخ وي. او بله علامه یې دا ده چې په دغه شپه به په اسمان کې ستوري نه ویشتل کیږي. تاسو به لیدلي په اسمان کې ستوري وځغلي، ملایکې په شیطانانو پسې ځغلي پسې غورځي، نو دا به نه ویشتل کیږي. بله علامه یې دا ده چې په دغه شپه به د اطمینان او سکینې شپه وي. د مؤمن مسلمان زړه کې به یو قسم اطمینان وي، یو قسم خوشحالي وي. او بله علامه دا ده چې کله سهار سي په دغه سهار به د لمر به شعاګانې نه لري، سوځونکی به نه وي، ډېر نرم وي لمر، او لمر به د سوروالي خواته مایله وي. او بله علامه یې دا ده د لیلة القدر د شپې چې په یو علاقه یا یو وطن کې به باران وي، هلته به باران هم وسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د لیلة القدر د شپې په سهار چې ما کله سجده ولګوله په اوبو او په خټو کې وه، نو کیدای سي چې په دغه شپه الله تعالی جل جلاله په یو علاقه یا په یو وطن کې باران هم وکړي. دا یې بله علامه ده. دا یې علامې دي او په دې شپه باید مؤمن څه وکړي، څه فضیلتونه یې دي. د دې شپې فضیلتونه ډېر زیات دي. د ټولو څخه لومړی فضیلت د دې شپې دا دی چې په دې شپه کې الله تعالی جل جلاله قرآن نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله تعالی جل جلاله فرمایي وایي موږ نازل کړی دی قرآن کریم په لیلة القدر کې. دویم فضیلت یې دا دی چې دغه د لیلة القدر شپه تر 1000 میاشتو غوره ده. خیر من 1000 شهر. الله تعالی جل جلاله فرمایي دا شپه غوره ده تر 1000 میاشتو. د 1000 میاشت څخه 83 کاله او 4 میاشتې جوړیږي. نو کوم بنده چې په دغه شپه د الله تعالی جل جلاله عبادت وکړي، نو لکه 83 کاله او 4 میاشتې چې د الله تعالی جل جلاله عبادت وکړي. دریم فضیلت یې دا دی چې په دغه شپه ملایکې دنیا ته راکښته کیږي او جبرائیل علیه السلام هم ورسره راکښته کیږي. قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها، چې ملایکې به راکښته کیږي او روح یعنی جبرائیل علیه السلام ورسره وي. بل فضیلت یې دا دی چې دغه شپې ته الله تعالی جل جلاله لیلة المبارکه ویلې ده، یعنی د برکت شپه. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة المبارکه. دا قرآن موږ په مبارکه شپه کې نازل کړی دی. بل فضیلت د دې شپې دا دی چې په دې شپه د لیلة القدر کې تقسیم د ټولو کارونه کیږي. د رزق تقسیم، د ژوند تقسیم، د هر شي تقسیم کیږي. فیها یفرق کل امر حکیم. قرآن کې الله تعالی هم داسې وایي. او بل فضیلت یې دا دی چې دا شپه سلامتیا والا شپه ده. سلام هی حتی مطلع الفجر. ملایکې به سلام وایي پر ټولو انسانانو، پر ټولو مؤمنان باندې حتی مطلع الفجر، تر سهاره پورې. بل فضیلت یې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې د لیلة القدر په شپه باندې چا قیام وکړي په ایمان سره او په نیت د ثواب سره، مخکني ټوله ګناهونه به الله تعالی جل جلاله وبخشي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تحر ولیلة القدر فی الوتر
من 10 وایي تاسې د لیلة القدر د شپې تلاش کوئ د روژې په آخرو 10 د روژې په آخرو 10 ورځو کې په تاک شپو کې د روژې د آخرو 10 ورځو یا 10 شپو په تاک شپو کې یعنی 21م 23م 25م 28م او 29م په دغه باندې په ډېرو احادیثو کې داسې هم راځي چې د لیلة القدر شپه به ممکن یا کیدای سي د 28م شپه وي. الله تعالی جل جلاله جمهور او تاسو ټولو ته د لیلة القدر د شپې کوم فضیلتونه چې دي الله تعالی جل جلاله را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.